أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. قسم دې په تور باندې او په داسې ښکارا کتاب باندې چې هغه په نرم سرمن کې لیکل شوی دی او په آباد کور باندې او په اوچت چت باندې او په چپو وهونکي سمندر باندې چې ستا د رب عذاب خامخا راتلونکې دی. داغه هیڅوک د فکون کې نشتا. هغه په هغه ورځوي کله چې اسمان په سختۍ سره اوخزيږي او غرونه به په هوا کې ګرځي. تباہی د په هغه ورځ د هغه دروغ غنونکو خلکو د پاره چې هغوی نن د لوب په تور په خپل دلیل بازو کې مشغوله دي. په کوم ورځ چې هغوی د دوزخ ورته په دیکو بوتل کېږي په هغه وخت به هغوی ته ویل شي چې دا هم هغه ور دي کم چې به تاسو دروغ غنلو. اوس وای چې دا جادو دی او که تاسو ته په نظر ناراضي زئی اوس وځي پدې کې تاسو کو صبر کوئ او کو نه کوئ دوه تاسو له یو برابر دي. تاسو له هم هغه سي بدله درکړي کیږي لکه څنګه چې به تاسو عمل کوو. بهشکه متقیان خلق بهلتا په باغونو او نعمتونو کې وي مزيب اخلي د هغه سي زنونه کم چې به ورل خپل رب ورکوي او خپل رب به د دوزخ د عذاب نه بچ کړي. هغه ته به ویل شي خدای مزه سره خریس کوي د خپلو هغو عملونو په بدل کې کم چې به تاسو کول. هغوی به یو بل ته مخامخ په غوړېدلو تختونو باندې ډډې وهلې وي او ناست به وي او مونږ به د ښایسته سترګو هوري هغوی ته ورواده کړو. کوم خلکو چې ایمان راوړی دی او د هغوی اولاد هم د ایمان په یوه درجه کې د هغوی پیروي کړې ده نو د هغوی هغه اولاد به هم مونږه په جنت کې د هغوی سره یو ځای کړو او داوی په عمل کې با هغوی لا سو نقصان نور کوو. هر سړی د خپل ګټي په بدله کې غاڼه دی. مونږ به هغوی لا هر قسم میوه او غوخي او چې څو د هغوی زړه غواړي ډېر ورکوو. هلته به هغوی د شرابو جام د یو بلدلاس نه زر اخلي چې په هغه کې با نه فضل بکواس وي او نه به پکې بدکرداری وي او داوی په خدمت کې با هغه الکان منډي وهي چې هم داوی د پاره با خاص کړی شوی وي داسې خيستا لکه پټي ساتل شوی ملغلري. دا خلق با پخپلو کې د یو بلنا د دنیا د تیرو شوو حالاتو تپوسو نه کوي. دوی بوای چې مونږ با مخکې د خپل کور په خلکو کې په یره ژوند تیرو. اخر چې الله را باندې فضل وکړو او مونږه د سوزون کې هوا د عذاب نه بچ کړو. مونږ په تیر شوی ژوند کې هم داغونه دعاګانې غوښتلې. واقعي چې هغه ډېر احسان کوونکې او رحم کوونکې دی. نو اے نبی صلی الله علیه وسلم ته نصیحت کوا ته د خپل رب په فضل سره نه کاهن یې او نه لیونی. آیا دا خلق وایي چې دې شاعر دی او مونږه د په حق کې د زمانه د گردش انتظار کوو؟ دوی ته وایا خدا تاسو انتظار کوئ زه هم تاسو سره انتظار کوم. آیا دوی ته خپل عقلونه د داسې خبرو حکم کوي یا دوی په ضد کې د حد نه اوریدونکو خلک دي؟ آیا دوی وایي چې دې سړي دا قرآن په خپل د ځان نه جوړ کړي دي؟ اصل خبره دا چې دوی ایمان راوړل نه غواړي. کو دوی په دې خپل وینا کې رښتینی وي نو د دې غوندي یو کلام دی جوړ کړي او را دی وړي. آیا دوی د خالق نه بغیر په خپل پیدا شوی دي یا دوی په خپل د خپل ځان خالقان دي یا زمکا او اسمانونه دوی پیدا کړی دي؟ اصل خبره دا چې دوی یقین نه لري. آیا ستاسو د رب خزانه د دوی په قبضه کې دي یا په هغه باندې د دوی حکم چلیږي؟ آیا د دوی سره اندر پایا ده چې په هغه خيجي او د عالم بالا خبري اوري؟ په دوی کې چې چا سو اوریدلې دي هغه دی یو سرګند دلیل راوړي. آیا د الله د پاره خودي لونه او ستاسو د پاره دي ځامن؟ آیا ته د دوی نه سو اجر غواړي چې دوی د جبرني تاوان د بوج لاندې؟ آیا د دوی سره د غیبی حقیقتونو علم دی چې داغه په بنیاد باندې دوی لیکل کوي؟ آیا دوی سو چل جوړول غواړي
که دا خبره وی نو کافران با پخپل چل کی راگیریږي. آیا د الله نه سیوا د دوی بل معبود شته؟ الله پاک دې دا غ شرک نه کم چې دا خلق کوي. دا خلق کو د اسمان ټوټه را پریوتون کی هم ویني نو وایبا چې دا غوري وریځ را روان دي. نو اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی په خپل حال باندې پریږدا تر هغه چې خپل هغه ورځ ته ورسي چې دوی به پکې په وهلو ورغورځول کیږي. هغه ورځ چې نه به پکې د دوی تدبیرونه پکار راځي او نه به ورلسوک امداد لرازي او دغه وخت راتلو مخکې هم د ظالمانو د پاره یو عذاب دی لیکن په دوی کې اکثر نه پوهیږي. اے نبی صلی الله علیه وسلم د خپل رب د فیصله دراتلو پوری صبر کوا. ته زمون په نظر کې سو وخت چې ته پاسه نو د خپل رب د هم سره دغه تسبیح وایا د شپې هم دغه تسبیح وایا او ستوري چې کله واپس کیږي په هغه وخت کې هم